منځ. اوس د هغې نه بعد روایت راوړی دی د ابو قلابه رحمه الله. ابو قلابه د ده نوم دی عبدالله ابن زید الجرمي البصري رحمه الله، دا تابعي. دی وی چې جاءنا مالک بن الحويرث رضی الله عنه في مسجدنا هذا. وی زمونږ دی جومات ته مالک ابن الحويرث راغلی و چې دا صحابي و، او هغه دا وی چې انی لاصلي بکم، زه به تاسو له امامتي درکم، لمونځ به وکړم. وما اريد الصلاة، او لمونځ کولو ته مې اراده نشتي. نو څنګه لمونځ به وکړم، لمونځ کولو ته مې اراده نشتي؟ معنی ده چې نه د فرض مانځه ټیم دی او نه داسې لمونځ دی چې زه کومه لکه اودس پسې 2 رکعته یا بل څه سنت یا نفل، نه. نو دلته مې اراده داسې مانځه ته نه وه، خو ستاسو په مخ کې به لمونځ وکړم. اصلي کیف رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلي، دا لمونځ به وکړم دې لپاره چې تاسو ته پته ولګي چې ما رسول صلی الله علیه وسلم په کوم مانځه باندې لیدلی، او دا د صحابه کرامو طریقه وه. مخکې موږ دا خبره ذکر کړې چې هغوی به یو بل ته د دین مسلې ښویي او د یو بل نه به یې زده کولې. اوس دا تابعین دي، یعنی تابعي چاته وایي چې د صحابي سره ملاقات شوی، د هغه نه دین یې زده کړی. دا معمولي خلک خو نه دي، او دوی زده کوي د یو صحابي نه لمونځ چې زه صحیح ده ته موږ له لمونځ راکړه او موږ به یې وګورو، ته زموږ په مخ کې لمونځ وکړه. او دغه شان صحابي ته وګوره، د هغه د شوق او جذبې ته چې خلکو ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وښیم، د ځان نه وایي زه به لمونځ وکړم، او تاسو د ما د مانځه ته وګورئ او نوټ یې کوئ او یاد یې کوئ. په دې طریقې سره عبادات یادېږي، دین یې زده کېږي. زموږ پښتنو کې دا غټه مسله ده، په اکثرو کې، په لږو کې نه، په اکثرو کې، چې اول خو دا چې دین یې زده کولو طرف ته توجه نه ورکوي، بړه څه غټه خبره خو نه ده. او بعض پکې هغه دي چې هغوی ته دا دین زده کول په دې ځان کمزوری ښکاري چې نه خلک به وایي چې دا پلانې د پلاني زوی دی لا په دین نه دی پوه، په دین باندې پوهېده. دا خو د مرګه پورې که سړی علم وکړي که نه، او دا ملای پکې ټیټه شي او دا نظر یې پکې ختم شي، بیا هم دی په پوره دین باندې نه دی پوه. نو ما او تاسو کیو چې موږ دا خبره کوو چې یاره زه به اوس زده کوم، او زه به د مرګه پورې زده کوم. دین زده کول د کوم وخت نه کوم وخته پورې، د مور د غېږې نه واله د لحده پورې، د قبره پورې به دین زده کوو، ځکه چې دین زده کول عبادت دی. او الله په قرآن کې واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، د خپل رب بندګي به کوې د مرګه پورې. داسې څوک نشته چې چا دا خبره وکړه دا د الله په دې ځمکه جاهل مخلوق ته چې څوک دا وایي چې زما دین زده کولو ته ضرورت نشته، اگر که دا لوی مفتی دی، که دا عالم دی، که دا شیخ الحدیث دی، دا شیخ القرآن دی، ده ته ضرورت دی چې د هر وخت کینی او د دین زده کړي او د دین بل سره واړی، بل یې د ده په مخ کې واړی، دې سره دین زده کېږي. ګوره دا علما دا چې کلونه تیر کړي په علم کې که نه، دوی چې کله دا علم ونه ګوري او دا کتابونه ونه ګوري او وایي نه اوري او بیان یې نه کړي، دوی نه مېرېږي. پاتې له هغه عام سړی چې هغه غریب د هېڅ ته نه دی خبر، ده ته به څه یادي او دی به په څه باندې پوه. هر وخت موږ ضرورت لرو، هر وخت. یعنی دا ابو قلابه ته وګوره رحمه الله، دا مشهور تابعي دی، غټ عالم دی. دی د مالک ابن الحویرث نه لمونځ زده کوي د رسول صلی الله علیه وسلم. ده ته معلوم نه و د دې نه مخکې، د دې نه مخکې هم د سره علم و، خو دا د علم د زده کولو طریقه ده، او انسان کې همیشه کمیشتي، او یو کامل ذات، پوره ذات هغه الله دی. والکامل الله فی ذات و فی صفات، او کامل چې دی په ذات او په صفاتو کې هغه یو الله دی. بس انسان په پیدایش کې، په فطرت کې کمی پروت دی. زه پوره عالم یم، دا نشي کېدی. زه همیشه زورور یم، دا همیشه نشي کېدی. زه د همیشه په ښایست کې یم، دا نشي کېدی. زه د همیشه بس وړ یم، دا نشي کېدی. انسان کمزوری دی، د ده کې دی، یعنی که هرې زاویې ته ګوري، هرې ناحیې ته ګوري، په ده کې کمزورتیا شته. په دماغو کې کمزوری، په بدن کې کمزوری، په هډوکو کې کمزوری، په ښایست کې کمزوری، په مال کې کمزوری، بچو ته ضرورت لري په دې کې کمزوری، ډوډۍ ته ضرورت لري په دې کې کمزوری، په علم کې کمزوری. څنګه سړی دا دعوه کوي چې زه پوره یم؟ پوره خو یو الله دی.
نو چې دا دومره ګټې ګټې هستیانې دې ته ضرورت لري او یو بل ته مونځ طریقه ښیي، ما او ته به ورته ضرورت نه لرو. بله فایده دلته دا راووته چې د مانځه د طریقې ښودو ښه طریقه دا ده چې سړی عملي وښیي، عملي د خلکو مخکې مونځ وکړي چې وګوره زما دې مانځه ته داسې مونځ به کوې. بله مسله ورسره دا راووته که د یو سړي دا اراده وي لکه مونځ کوي د الله دپاره او په زړه کې ورسره دا هم راغله چې دا خلک به یې ویني طریقه به ترې زده کړي، نو دا ریاکاري نه ده، دا جایز دي. او رسول صلی الله علیه وسلم به دا چل نه کو، صحابه کرامو ته به یې وي داسې مونځ کوئ لکه څنګه چې تاسو ما یینئ، نو هغه چې دا مونځ کو د الله بندګي کوله، خو ورسره د خلکو ته هم خو چې مونځ داسې کوي خلک، نو دې ته ریاکاري نه وایي. ریاکاري هغه کار چې هغه محض د ښودنې دپاره چې خلک زما صفت وکړي، خلک زما باس وکړي، دا ریاکاري ده. خو نور چې یو سړی دینداري کوي ورسره په زړه کې دا راشي چې یاره دا خلک به مې ویني نو دوی به هم دا دینداري شروع کړي، نو دا خو یو ښه عمل دی. لکه یو سړی یو داسې علاقه کې دی چې هلته څوک جیب له لاس نه وړي، د الله په لار کې مال نه لګوي، او دی وایي زه به مخکې شم د الله په لار کې مال ولګوم، کیدای شي دا خلک ما ته وګوري او دوی کې هم جذبه راشي، نو دې کې څه حرج نشته. دا هم دې ځای نه دا مسله اخیستی کېږي. ښه غټه مسله او دا خو زه تاسو ته بار بار بیانوم چې دلته ګوره مالک ابن الحویرث دا نه دي ویلي چې زه تاسو ته مونځ کوم تاسو زما دې مانځه ته ګورئ او دا د پلاني کتاب په طریقه دی او د پلاني مولوي صاحب په طریقه دی. مونځ د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه، او چې څوک درته مونځ ښیي که نه او څوک درته د مانځه نه علاوه مسله ښیي، نو دا ورته وایه ما ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وښایه، د هغه خبره راته وکړه، ځکه چې دقه یو قابل قبول دی، نور یې نه قبلېږي. نو ما وی ابو قلابه ته، ابو قلابه خو دا خبره کړې ده چې مالک ابن حویرث راغی، خو د ابو قلابه ته چا ووی چې کیف کان یصلي، نو مالک ابن الحویرث به څنګه مونځ کوو؟ اوس د ده نه دا تپوس چې څوک کوي، د ده نوم دی ایوب ابن ابي تمیمه السختیاني. ایوب السختیاني دا مشهور تابعي تیر شوی دی او د ده قصې واقعات ډېر مشهور دي، او دو باره کې امام شعبه رحمه الله وی کان سید العلماء، دا د علماو سردارو، دا لقب ده ته میلاو شوی دی ایوب سختیاني رحمه الله ته، وی دا د علماو سردارو. هغه د علماو سردار د ابو قلابه نه تپوس کوي وی مونځ به څنګه کوو؟ دې ته وی دین زده کول، دې ته وی علم زده کول. عالم چې کله غټې خبرې شروع کړي که نه، زه د بعضو نام نهاد مولیانو دا بیانونه واورم په دې نیټ باندې که نه، تعجب کې لاړ شم ورته، یاره موږ دا چل کوو، موږ دا چل کوو، په موږ کې دا کمال دی، په موږ کې دا د ځان صفتونه چې کوي دا د کوم ځای عالم دی؟ عالم چې څومره ګوره په علم کې ننوځي په ده کې عاجزي راځي، او څومره چې عالم تکړی دومره دی ځان ته لوی عالم نه وایي، څومره چې عالم تکړی دومره دی الله نه یېرېږي، خپل صفت نه کوي، نه دا خوښوي چې څوک زما صفت وکړي. خو چې کله دې څوک ولیدو هغه دا وایي چې ما سره علم ډېر دی او زه ډېر ښه سړی یم او زه داسې یم او زه دغه یم، پوه شي د سره علم نشته. چې علم په سړي کې څومره راځي دی د الله نه یېرېږي، او چې د الله نه څومره یېرېږي په انسان کې عاجزي پیدا کېږي، انسان ځان کمزوری ګڼي. غټ غټ علما د دې امت د آخري مرګه پورې هغه وایي زه وړوکی طالب علم یم، زه دین زده کوم، او دا حقیقت دی، موږ د آخري وخته پورې به دین زده کوو، آخري وخت پورې به دین زده کوو. دا کتابونه خلک ګوري، دا نوې نوې مسلې د دې لپاره اوري چې یاره نوې خبره راشي. که ماته چې ته پته ولګي چې زه په دې مسله کې خطا یم، د دې لپاره خلک تحقیق کوي، ګوري، تپوس کوي، دا طریقه کار دی د حق پرستو علماو د مرګه پورې. دا اوس څومره لوی تابعي دی ایوب ابن ابي تمیمه السختیاني، او د ده کنیت ابو بکر و. هغه وی ما ته تپوس وکړو چې څنګه مونځ به کوو مالک ابن الحویرث؟ وی هغه راته ووی ابو قلابه چې مثل صلات شیخنا هذا، زمونږ د دې شیخ په شان به یې کوو. اوس دا شیخ څوک دی؟ دا چې ده ورته اشاره وکړه نو دا دی د ده نوم دی ابو برید عمرو ابن سلمه، ابو برید عمرو ابن سلمه رضی الله عنه. هغه د دوی په دې جومات کې دغه ټیم کې امام و که نه، د دوی امام، نو داسې مونځ به یې کوو لکه دا شیخ، یا د دې شیخ د مانځه په شان، که امام وم نو خو د ده د مانځه په شان.
او د ده نوم ابو برید عمرو بن سلمه الجرمي رضی الله عنه. او د رسول صلی الله علیه وسلم په ژوند کې ماشوم و، یعنی رسول صلی الله علیه وسلم چې وفات کړو دی وړوکی و. او د ده باره کې خو تاسو اورېدلي مې دی ماشوم او خپل قوم له به امامتي ورکوله د رسول صلی الله علیه وسلم په ژوند کې. د هغه صحابي دی عمرو بن سلمه، یعنی وړوکی ماشوم او د خپل قوم امامتي به یې کوله. نو ده د رسول صلی الله علیه وسلم لمونځ بلکل یې زده کړی دی، نو د وړوکوالي نه هغه سره پاتې شوی دی. نو ابو قلابه بیا ایوب سختیاني ته وایي چې زمونږ د دې شیخ په شان مونځ به مالک بن الحویرث هم کوو. نو ده مونځ د رسول صلی الله علیه وسلم نه یې زده کړی، هغه هم د رسول صلی الله علیه وسلم نه یې زده کړی، دواړو مونځونه یو شان دي. وکان یجلس اذا رفع رأسه من السجود، د دې دپاره حدیث راوړی چې کله به یې د سجدې نه سر راوچت کو نو لږ ساعت له به کېناستو قبل ان ینهض فی الرکعة الاولى، مخکې د دې نه چې د اولني رکعت نه راپاسي. معنی دا شوه چې د اولني رکعت نه چې به دویم ته پاسېدو او د سجدې نه به یې سر راوچت کو نو څه چل به یې کو، لږ به کېناستو. او دې ته څه وایي؟ جلسه استراحت. دې ته جلسه استراحت وایي. یو خو د دوو سجدو په منځ کې کېناسته دي، هغې ته خو جلوس بین سجدتین وایي. نه دلته وایي چې رکعت ته د پاسېدو نه مخکې، نو رکعت ته چې ته پاسې خو د اولنۍ سجدې نه بعد نه وي، خو د دویمې سجدې نه بعد وي. بلې دلته دا هم ونه وي چې د دویم رکعت نه درېیم ته، هلته خو لنډه قاعده ده تشهد وی، وایي د اولني نه دویم ته، او دغه شان بیا پسې واله د درېیم نه څلورم ته. دې ته جلسه استراحت وی، او استراحت په عربۍ کې الاستراحه دا دمې ته وایي، او دا مستحب طریقه ده. مستحب بعض علما وایي نه دا مستحب نه دی او دا د ضرورت دپاره دي. ډېر علماو دا فتوا ورکړې ده، خو د هغوی دا قول د دلیل په اعتبار سره ډېر مضبوط نه دی. وجه دا ده لکه دلته دا حدیث دی، دا موږ چې اوس ذکر کو، او دا په صحیح بخاري کې دی، دا روایت په صحیح بخاري کې دی. نو چې رسول صلی الله علیه وسلم دا کار کړی دی، او دوه صحابه کرام یعنی عمرو بن سلمه او مالک بن الحویرث هغوی دغه شان مونځ کوي، او د تابعینو لیدلي، بس زموږ دپاره دا هم پوره دی. اگر که په دې باندې بېشماره دلایل دي. ابو حمید الساعدي روایت ته، ابو قتاده، نور صحابه کرام رضی الله عنهم. نو مستحب طریقه دا ده چې د اولني رکعت نه دویم ته پاسې جلسه استراحت وکړي، لږ ساعت لږ کښېني بیا ودرېږي. فایده د دې دا ده، فایده د دې څه ده؟ ولې به رسول صلی الله علیه وسلم دا چل کو؟ دا د دې دپاره چې په پاسېدو کې تا ته مشکل نه وي. او اکثر چې سړی ډایرکټ پاسي د سجدې نه ودرېږي ډایرکټ، نو ده ته تکلیف یې په هغه پاسېدو کې، بیا چې عمر یې لږ ډېر شي یا په زنګونانو کې ورته تکلیف وي، هلته خو پاسېده ډېر ګران وي. او زموږ په دې ملکونو کې مولیان دا فتوا ورکوي دا مستحب نه دي، دا رسول صلی الله علیه وسلم عمر زیات شوی و ځکه به یې دا کار کو. هلته مشکل دا دی چې یو کار مذهب کې نشتي، مولیانو نه دی بیان کړی، بس د هغې دپاره یو دغه وګوره یو جواب. نو جواب یې دا دی، وایي دا د رسول صلی الله علیه وسلم عمر زیات شوی، نو هغه به ډایرکټ نه شو پاسېدی، نو هغه به لږ ساعت له کېناستو. نو دې صحابه کرامو لیدلی نو دوی به هم دا چل کو. نو جواب د هغې دا دی چې دې صحابه کرامو ته دا پته ونه لګېده چې دا دی د عمر د ډېروالي د لاسه کوي. پکار دی چې امت ته دا خبره بیان کړې وای چې موږ رسول صلی الله علیه وسلم لیدلی، خو د هغه عمر زیات شوی یا زنګنانو کې ورته تکلیف و. بله مسله دغه مولیان خو د عمرونه چې ډېر